موږ هم ویل چې موږ هم ټرین شوي یو ښه داسې نه دی دا دی هغسې راپرېوتو نو خدای دې وکړي چې دا بعضې وخت کیمره سړي ته مخامخ لایف بڼه باندې درب ډېر ښه خوړل کېږي تاسو ورته څه کېږي نو راوړو تاسو دا غاړه وګورئ ماشاءالله ښه یخې اوبه دي که نه السلام علیکم ورحمت الله نن داسې یو ځای ته راغلی یم چې ښایسته ځای دی ځینې ملګرو ادرس راکړه دې طرف ته راغلی یم نو که یې دې ځای څوک شاید دا ځای ورته معلوم وي هغې کمنټ کې کوئ زه به یې اوس نه وایم بیا اخر کې شاید ووایم تاسو دې خوا راسئ ډاکټر صاحب هغه ځای نه ګوره هخوا ته هم دغسې منظرې دي ښه دا شین چې ښکاري دا هغه دي انګور دي نو تاسو به هم سوچ کوئ چې دا خو سپېره غر دی او دا اوبه به کوم خوا نه راغلي که نه ځکه بغیر د اوبو دومره شینواله خو ناممکن دی دغه منځ کې چې ویني دا سیند دی ښه داسې ما که وزر نه کوم ځای نه سرچینه دا سیند اخلي هغه خلکو په خپل خوارۍ او زحمت باندې اوبه پورته جګې کړي نو هغه دی میوه یا ثمره یې ویني که نه نو دغه ته پاس قلاګانې دي بهترینه نږدې ورځو به یې درښیمه ښایسته ښایسته قلاګانې دي باغونه دی کورونه دي لاره یې لږ خرابه ده نو که چېرته ټیټ موټر د سره یې لږ په ارامه راشئ او که ټیټ موټر نه یې جګي بیا خو ښه بېغمه راځئ نو ښه خوندور ځای دی ډېر د چکر لپاره ډېر خلک راغلي ډاکټر صاحب لږ مخکې راشئ بره هغه ته لاندې یې لږ لږ زوم که ورته ډېره ښایسته پاکې صفا اوبه یې دي لامبو لپاره او بیا داسې وړاندې ډېر ښایسته منظرې ځای دی که وزګار هستئ او تفریح لپاره راځئ نو راشئ دې ځای ته درته به ووایم دا د سرخ ولسوالۍ د سرخ ولسوالۍ کې د مولانا صاحب ځای دی کوم مولانا صاحب مولانا صاحب یعقوب چرخي بس دا هغه زیارت دی وبځئ زیارت ته خو موږ لاندې ولو خوا ته قبر دی نو هغه ساحه ده په مولانا په نوم باندې دا ځای یادېږي نو لږ لرې دی راشي ډېر ښایسته منظرې لري لاندې زه به درته وښیم راځئ موږ سره تر اخره پاتې شو د باغونه د انګورو دا یا تاریخي منار دی څلی دی ګوره ورته دغه دی هغه سړک ورته راغلی دی او بیا دا بل سړک چې دی دا کوم ځای ته اوښتی دی خروار ته اوښتی دی نو خوندوره ساحه ده خطرناک خبر داسې ده چې ډېرې لارې پکې نشته دي اوس دا باغ کې څنګه سړی خوړ ته لاړ شي نه پوهېږم دغه دره دغسې وتې ده موږ خو هغې ځای نه راښکته شو مولانا صاحب خوا سره راغلو ښه تاسو د اطرافو کې یو مسجد کې دی اطرافو کې خصوصا چې برق و اوبه دا هر څه یې دی هغې وړیا یې مفته وي داسې وګوره لندې سیند دی که نه تاسو ولیده اوبه ترې را روانې دي را بېلې کړي ښه په اسانه ته ګورئ دا ذخیره ده کاش چې دې څومره په دې اوبو باندې دې خوا وګوره یو پتری غوندې دی ښه معمولي پتری وروسته یې خوا بند دي او دې خوا رااړول او بیا دا د اوبو ذخیره لندې ورته جالو دا شی کنټرول کړی ښه څنګه ښکاري تاسو ته یا خدای په ټول غورځي ګوره دا هغلته بیا پیپ تېر شوی هغلته ښکاري هم ژرنده ده ژرنده خو پېژني ژرنده هغه د اوبو هغه دی برق دی نمو او څلېرې ساعته برق که نه نه بجلي بل شته دی نه بل شته او دا هم نه وایي چې هله راغله هله لاړه هلکه څنګه یې طبیعت دې ښه دی خیرت دی دا کوم ځای دی دا د مولانا صاحب مولانا صاحب څه شی دی مولانا صاحب هغه یعقوب چرخي نه دا کلی د مولانا صاحب په نوم دی نه تختک ده هغه ترکۍ او دا څه شی دی دا شګن ورکړي شګن یې ورکړي سنګل کې لږ خو به تا په شا کړی او ظلم نه دی ټول په هغه باندې نه ظلم ده هسې په موږ باندې ظلم کېږي اوبه ورکوې ورته که ټوله ورځ اوبه وکړي اوبه هم څښي هر شی څښي داسې ځې زموږ سره نه ځې خیر اوسې که مینه ګورې الله خوشحاله ولا که میاله هم کله که چې امکان وي درته راوړم نه دا مړه میله به کمه شي دغسې راغلي وو یو قرضدار هم دی په نامه د هغه څه مصطفی چیرې دی کوم مصطفی کوم مصطفی مولانا
مولانا مصطفی نه دلته نشته دلته نشته ده ښه صحیح دی زه نو ته چې خیر اوسې وروره خیر اوسې الله دې خوشحاله په اطراف کې دې خلکو مینه به منې که نه مېمن نوازي کې توت هم پاخه دي دا بله دا چې درته وښیم دا دی دا توت دا ډاکټر توتان پاخه دي ښه خوندور پاخه دي ښه خواږه که نه والکه دلته چې ملګریا د چا باغ ته چې ووړې انګور ترې وشکې پقارېږي پاخه نه دي انګور ښه صحیح دی وایي کوم نه په غوسه کېږي خو نه خو بیا مې پاخه نه دي که نه ناقه یې ولې شکوئ نو خوندور ځای دی تاسو ولیدم پاس ځای نه مو وکتو نو لاندې راوړو لاندې سیند هم ولیده نو بهترینه ځای دی خو لږ لاره یې لرې ده که نه څرخ ولسوالۍ ته راشي بیا څرخ کې وی مولانا وی کوم ځای کې څرخ کې ته لږ مخته لاړ شل د مولانا دی بیا یې لږ مخته ځای نه خلاصېږي نو بیا چې ټیټ موټر وي راشي نو 1.5 ساعت 2 ساعته مزل ځان ته ولیکئ که موټر مو پورته وي نو ښه بېغمه بېدرده تیز راشي هېڅ خبره هم نشته بیا یو ساعت کې را رسېږي خو خواږه هغه دي توتان دي که نه ډاکټره بس ډاکټر هم شروع کړی و دا ریحان صاحب ځو همداسې بره ځو زه یې لاړ به شو دا پورته دا کلي ساحه خو هغه به مو کوی ګوره هغه مالې برق دی که نه تارونه یې تاسو وینئ دا هغسې پورته ختلې او داسې عجیبه لارې دی دې کلي ولې نشته څلېرې ساعته برق دې خوا ته هم باغ دی او دې خوا هم باغ دی دیوالونه دي ودرې دا ځای کې به لږ پورته شو وګرځو څه دا باغ دا ګوره هاخوا ته شینوالی خو ښکاري هغه دی ښه دومره خوندور رنګونه دي باره لاس ونه لګي کیبله باندې ولې نشته لاندې نه ګورې یو موضوع بله ده د انګور که بازار کې واخلې هغونه خوند پکې نه وي لکه پټ چې په دې دیوال واوړې اخوا ته پټ یې غلا کړي او دا د میوو غلا چې دي که نه خصوصا کلو کې ډاکټر صاحب دا حلال دي که حرام یې زه خو وایم څوک هم چې په دې کلو اطرافو کې ژوند کړی که نه که خپل باغ یې هم وي نو هغه نه څه نشته د بل چا باغ ته داسې دیوال باندې ډېر ښه وړي دا خو به هر چا تجربه وي تاسو کله تجربه کړې ما خپله تجربه کړې ښه ده دروازه د باغ نو خوند پکې ډېر د خپل باغ دی نه شکوي د خلکو باغ ته غلی واوړي زیاتي که پاخه هم نه وي راویش کوي او زیاتي یې خوري که نه خرابوي نو بیا که څوک داسې ډېر هغی اوس خو هر چا به د اغلاوې کړي باغ نه لوچه پټه کوه بل شی هی خدای دې خلکو داسې کلک زنځیرونه ور اچولي تللی هم نه شي نو دا به څنګه غلا وکړي قلفونه ښکاري که نه ډېر ښه پاخه دي هغه دی ډاکټر صاحب لا نه میکه ډاکټر صاحب ته باید واوړې که نه خو دا چې کوم ځای دیوال ټیټ دی هغلته دغسې دغه کړي د ازغي حفاظت لپاره ازغي ورکړي هو ډاکټر صاحب نو د کلي کې خو څوک ښکاري هم نه د شپې ګرځي دوی د شپې ګرځي ډېر ښایسته لاره چار چاپېره دیوال باغونه خو دا باغونه هغه طرف نه تاسو ولې ډېر خوندور ښکاري څو طریقې زه به تاسو ته بیا ادرس درکړم چې کوم ځای دی څوک چې چکر ته راځي راشي خوندور ځای دی مولانا صاحب څنګ کې راشئ دا وګوره دلته یې ورته دغسې پنجرې ورکړي قلف یې ور اچولی خو ماشاءالله څومره خوندور غټ غټ وږي دي که نه صحیح دي هغه طرف تاسو بس داسې دا کلی دی ګوره تاسو ته ښکاري هغه طرف ته کلی دی پورې ډلې نه بیخي ښایسته ښکاري دا باغونه دي انګورو
ګوره دا شفتالان دي او قلاوې هم داسې دي چې منځ ټول ښکاري خالي دې په خاطر هغسې جوړ کړي چې څوک روان وي ډېر خوندور کلی دی موږ هغه ته پورې سړک چې ښکاري باقي راوختي یاستو نو اوس نه پوهېږو هغسې ښکته به ولاړ څه کوو کفایت صاحب او هماغسې به تاو شو نو هسې هم په چکر راغلي چې سر مو کوم هلته ورسېده او دغه دي انګور ښه شنه دي اوبه ګوره دې دې باغو کې اوبه دي ګوره هغه دي انګوره دا انګور دي خو پاخه نه دي که نه خو چې دلته یم ورته چیم چې پکې ایښي دي ډس نه وایي تېر به شو دی او دې هغه ځای کې هم راوتي دي دا شاید پاخه وي خو که پاخه وی چا به څنګه پرېښودل نه نه دی پاخه که نه ګوره دا دی ده دغه ځای که پخو چاپونه ډېر دي خلکو ورته ډېره هڅه کړې خو پاخه نه دي ښکاري ها چې یو دوه کلیوال خو دې ځای کې پیدا کړ چې دا دې کلي دي او که د بل ځای دي السلام علیکم څنګه مې خیر هلکه څنګه یې سړی مې شي جوړ یې موړ یې چېرته ماړه یې ښه یو ویاله دلته راغلی ښه دا وګورئ خو هلته لاندې ویاله هغې طرف نه اوبه ځي دلته دې خوا نه را روانې دي که نه او باغونه خو به ضرور ښه ښایسته ځای دی ګورئ ښکاري ته فکر دی دا راځه کورونه دي ډاکټر صاحب ور واوړم هو دا خو خلا دا څه تشناب دی ها دا ګوره داسې اوریجنل تشناب ګوره ورته ستاسې داسې ګولایانې ورکړي دي ګانې داسې ته اوسې داسې نه بس دلته خالي ټک ټک په ځای باید سړی وکړي نو دغسې به ورځو دا عمومي لارې ته راووت دا شفتله ده که نه ها شفتله ښه ده ننګرهار عشقه نه روایي عشقه چې خوري ښکاري ته ابادیان هم ټول خټو دي که نه هغه ځای کې یو نیم پلستر یې ورته ورکول سوي ښه خوندوره هوا ده خوندور ځای هم دی ډېر ښایسته منظم باغ دی تاسو زما شاته وینئ مکمل داسې ښکاري لکه ټول غر چې شین وي که نه نو دا باغ دی د انګورو باغ دی زه به تاسو انګور هم در وښیم دغه دې ښکاري ده څومره خوندور انګور دی دا وګوره ماشاءالله ماشاءالله دې وي او د باغ دیوالونه داسې دي ګوره خالي دروازې ښکاري نور شی نه ښکاري داسې ښکاري او ډېر په سختیو مو دا لاره پیدا کړه او هغه طرف ته ډېر خوندورې اوبه دي هغه به نږدې ځای نه هم درته وښیم لاندې خوړ ته بهیږي خلکو کې لامبو هم کوي ډاکټر صاحب لږ شاته لاړ شه نو دې خوا دا ځای نه راوله خویه نه شي خویه نه شي تللی به یې او ماشاءالله دومره ښایسته بار یې نیولی دا وګورئ ښکاري ده خو پاخه نه دي دومره تروه دي هغه تروه نه دي چې تاسو وایئ که نه وایي انګور ته یې لاس نه رسېږي تروه دي که نه وایي چې تروه دي نه خورم نه هغسې نه دي خلک څه نه وایي خو که ګیر وکړو نور خپل کار دی ښه ځینې ځینې پکې خام دي او چې کوم یو لمر ته دي دا وګورئ ماشاءالله دا وګورئ دغسې بارې نیولې ده یاره دا یو بتې وخورو زمونږ خوله کې ورته داسې اوبه راغلي دي یو چېرته مالک ولید ورته وایي اجازه ده ښه خوندور دي ډاکټر صاحب دې خوا وخوره موږ هم ویلی چې موږ هم ټرین شوي وو ښه داسې نه دی دا دی هغسې راپرېوتو نو خدای دې وکړي چې دا بعضې وخت کیمره سړي ته مخامخ لایف بڼه باندې درب ډېر وخوړل کېږي تاسو پکې دي نو راوړو تاسو دا غاړه وګورئ ماشاءالله ښې یخې اوبه دي که نه دا لاسونه پورته ووینځو دا زه هغه ځای مې چې ورته ښودلی و
هغه چې ډېر خوندور روټۍ ده وخوېږي کنه ډاکټر صاحب ونه غورځېږي هغه دی دا ډېره هغه طرف ته ډاکټر صاحب داسې ونه غورځېږي بديت كده كده تحط كده وبس خبر يتلي خل دير على ها هذا لقى له باجي زياره بس تو غرور ځان سخت ځای ته برابر هلته مجبوره بیا اعلان دی ته غرور ځان سخت ځای ته برابر یې هغسې ځو هغسې دغسې وړه ټول به یو کار وکړو بل ته به دغلته ګوتې ور واچو ځه يا رب لا والله بخيس وحاجة زو विटामिन डी सकता है पूरा कन्वर्ट जाएगा नीचे बढ़ गई ډېر خل لاغلی دی ښه وایي ډېر خل لاغلی که نه دا دې پورته ځای دی دا ویډیو کې معلوم کړی و که نه دغه ځای و دا ډېر خوندور ځای دی ډېر خبرې بدن دی هغه ځای کې زموږ داسې خندار دي راشي چکر ته راشي بهترین ځای دی ښه سرخ ولسوالۍ مولانا ځای دی هغه هم باغونه لري او لاره څه ناڅه ټیک موټر تېر لري چې راشي احتیاط باندې ښه مثلا ټیک موټر یې بیخي خوندور خبره راشي خوند واخلي او د مورې شروع څه بیا خدای ځای ته راتګ اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه
د شریعت مخالف یا زموږ استاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ